په پیل کې د خبرونو سرټکي د کندهار امنیه قومندانۍ څخه د 150 تنو پولیسو فراغت، د 3.5 میلیونه افغانیو په لګښت د کابل د پوهنې ریاست د بیا رغونې د پروژې پیل، او د لبنان له خاورې څخه د تل ابیب شمال ختیځ د څو توغندیو ګزارونه. د پاک الله په سپېڅلي نامه درنو لیدونکو سلام. د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن شنبه د 1403 کال د لړم 12مه نیټه ده. زه فروتن یم. دا هم بشپړ خبرونه. د کورنیو چارو وزارت وایي 150 پولیس ځواکونه د کندهار ولایت د امنیه قومندانۍ د ښوونې او روزنې په مدیریت کې د پوځي او مسلکي روزنې له زده کړې وروسته د فراغت سندونه ترلاسه کړل. د کورنیو چارو وزارت وایي فارغ شوي کسان د کندهار ښار د 6مې، 9مې او 8مې حوزو د پولیسو له ځواکونو څخه دي. د پوهنې وزارت د 3.5 میلیونه افغانیو په ارزښت د کابل ښار د پوهنې ریاست د بیا رغونې د پروژې د پیل اعلان وکړ. د پوهنې وزارت په وینا په دې پروژې کې د ودانیو بیا رغونه او رنګ کول او د سړکونو کانکریټ جوړول شامل دي، کوم چې د وزارت له بودیجې څخه تمویلیږي. یو بل خبر کې د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت وایي چې مولوي صدر اعظم عثماني د دې وزارت معین چین ته د سفر پر مهال په چین کې د مرخیړیو تولیدي فارمونو څخه لیدنه وکړه. د دغه وزارت په وینا ښاغلي عثماني د افغانستان لپاره د اقتصادي او مغذي محصول په توګه د مرخیړیو تولید پر اهمیت ټینګار وکړ او په هیواد کې د مرخیړیو کرنې په برخه کې د چین د تجربو د کارولو غوښتنه وکړه. د ټولګټو وزارت ویان محمد اشرف حق شناس ویل چې د سمنګان ولایت په خرم او سترباغ ولسوالیو کې د 90 میلیونه افغانیو په ارزښت د یو پل بیا رغونه پیل شوې ده. د ښاغلي حقشناس په وینا دغه پل 14 متره اوږدوالی او 6.2 متره پلنوالی لري او د بیا رغونې کار به په راتلونکو 3 میاشتو کې بشپړ شي. او په پای کې بهرنۍ خبر. د نړیوالو رسنیو په وینا د صهیونیست رژیم پوځ ویلي چې د تل ابیب شمال ختیځ ته 25 کیلومتره واټن کې د التیرا په ښار باندې د توغندیو له بریدونو وروسته 19 کسان ټپیان شوي دي. د صهیونیست رژیم پوځ وایي دغه توغندي د لبنان له خاورې څخه د اسرائیلو په لور ویشتل شوي. له بلې خوا د لبنان حزب الله په یوه اعلامیه کې ویلي چې دوی په تل ابیب کې د ګلیوټ پوځي اډه هم په څو توغندیو په نښه کړې ده. قدرمنو لیدونکو مننه چې زموږ ملتیا مو وکړه. د نورو بیلابیلو فکري، فرهنګي او ټولنیزو خپرونو لپاره زموږ سوشل میډیا تعقیب کړئ. تر بیا مو الله مل شه.